دا یو خور سوال کړی دی، ډېر قیمتي سوال دی چې نن سبا دا ورزش عام شوی دی او اکثر خلک د ورزشو خبرې کوي او ورزشو له ځي. آیا زنانه ورزش کولی شي؟ ځکه چې ډاکټران هم نن سبا چې سړی پسې ورشي نو نصیحت ورته د څه کوي؟ د ورزش ورته کوي. نو آیا دغه ورزش کولی شي کوم چې په دې جیم کې کېږي یا د ورزشونو هغه ځای اوسپنې اوچتۍ لګوي؟ الجواب دې ته په عربۍ کې وایي تمارین المقاومه، دا اوسپنې چې اوچتۍ لګوي دا دې دپاره چې دا جسم ورسره چاق شي او چربي کمه شي او مسل ډیر شي، طاقت ډیر شي. دا د زنانو دپاره جایز دي خو چې یو څو شرطونه پکې. دا ورزش زنانو دپاره جایز دی خو چې صحیح پکې یو څو شرطونه او یاد کړه. اولنی شرط دا دی چې دا زنانه ورزش کوي په داسې ځای کې به یې کوي چې هغه ځای به امن والی وي، نارینه به هلته نه وي. هلته به د نارینو سره اختلاط هغه به ځان له ځای دی د زنانو، او هلته دا په امن او امان کې ده بیا صحیح ده. ځکه چې زنانه باندې لازم دي چې دا به د پردو سړو نه ځان پټ ساتي، ټول بدني عورت دی. او د خپلو په مخ کې هم کوم چې محارمو کې دي هم صرف مخ کار کولی شي، لاس، پې، سر، مرۍ، دغه دي. هغو دپاره هم نور ځایونه نشي ښکاره کولی الا خاوند د زنانه هغه رشته ده چې دوی یو بل ته کتی شي. نو اولنی شرط دا دی. دویم شرط دا دی چې دا زنانه چې دغه ځای کې ورزش کوي او زنانه راجمع شوي نو هم به یو بل ته بدنونه داسې نه ښکاره کوي چې به یې که عورت ښکاره شي. زنانو په منځ کې ګورئ، او نه به داسې کپړې اچوي چې زنانو ته پکې فتنه جوړېږي. والعیاذ بالله ما ته بل ورځ دا یو کس خبره وکړه، زه چکر باندې تللی وم، هلته راته یو کس دا ما ته یې وی من خو دا جړه کوله چې د هلکان په هلکانو مینېږي، اوس وي دا قصه ډېره تیزۍ سره روانه، جنکۍ په جنکو مینېږي او جنۍ د جنۍ نه شهوت پوره کوي. والعیاذ بالله دا د څه د لاسه خو همدې قصو د لاسه کنه چې کله یو زنانه لنډې تنګې جامې اچولي یا عورت یې ښکاري او بله زنانه چې هغه په دې بیمارۍ کې اخته ده، د دې لپاره فتنه جوړه شي. نو دا پکې دویم شرط دی. او ځکه د دې بعضو زنانو دا خیال دی، د جهالت پکې دی بعضو کې، د هغوی دا مطلب دی چې دا زنانه د زنانه په مخ کې چې څه کوي کولی شي، ځکه چې څه دي دواړه زنانې دي. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په صحیح مسلم کې دی ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة، ښځه به د ښځې عورت ته نه ګوري. نو بل شرط پکې دا دی چې په دې ورزش کې به دې بدن ته نقصان نه وي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا ضرر ولا ضرار. امام احمد، امام ابن ماجه دا حدیث راوړی، تکلیف به پکې ځان له نه ورکوي. آخرنی شرط هغه به دی چې دا ورزش د واجب کارونو نه مصروفه نه کړي. لکه اوس یو زنانه لګیا ده د دیندارۍ نه پکې ګډه وډه شو، نه، بیا دغه ورزش ناروا دی. یا ورزش کې او د خاوند حق دې څه دی پاتې شوی دی، یا د مور پلار حق دې پاتې شوی دی، نو بیا دغه ورزش دې له نه دی جایز. چې دا یو څو شرطونه پکې نو زنانو له ورزش څه دی جایز دی که نه جایز؟